په دغه انځور کې د پاکستان له پوځ سره ناست ملکي خلک د کونړ او نورستان مشران دي. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو شبکو کاروونکو دغه انځور په دې ادعا خپور کړی چې د کونړ او نورستان مشرانو د برګ مټال، کامدیش او ناړۍ ولسوالۍ د لارې د پرانیستلو لپاره د پاکستان له پوځ سره هوکړه کړې. خو رښتیا څه دي؟ موږ د دغې جرګې له یو مشر سره خبرې کړي. عبدالستار ایوبي وایي چې دغه جرګه د کونړ او نورستان د قومي مشرانو او دغه راز د چترال د قومي مشرانو ترمنځ ترسره شوې او وروسته له دې چې پریکړه وشوه د چترال قومي مشرانو دغه پریکړه د پاکستان له پوځ سره شریکه کړې. نوموړی وایي په انځور کې ناست خلک د ډیورند کرښې هاخوا د چترال قومي مشران دي. نظامیان هغه که د افغانستان طرفو که د پاکستان طرفو په جرګه کې شتون نه درلود. دا د محکومې پښتونخوا د لر چترال سپینګیري دي او دلته چې کله موږ سره جرګه وشوله دوی چې بیا تلي وو نو د فرضي کرښې نه تقریبا 8 یا 10 کیلومتره دننه د لامبربټ په نامه یو فوجي چوڼۍ ده چې دا بیا هلته تلي او خپلو پوځیانو سره هغه فیصله شریکه کړې ده. دا پاکستانیان دي، خلک خو پیژنو چې پاکستانیان دي او نمونه هم راته معلوم دي. نو ویلی شو چې دغه انځور اصلي ده، خو پکې ناست خلک د پاکستان پوځي چارواکي او د چترال قومي مشران دي. د ناړۍ، کامدیش او برګ مټال ولسوالیو لارې چې له 2 میاشتو ډیره موده کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړو له امله تړل شوې وې، د دغې جرګې په پایله کې پرانیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا د ریپورټ له مخې د همدې کال د فبرورۍ میاشتې له وروستۍ نیټې څخه را په دې خوا چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتې پیل شوي، د نورستان، کامدیش او برګ مټال ولسوالیو شاوخوا 100,000 اوسیدونکو ته بشري مرستې محدودې شوې وې یا هیڅ نه وررسېدې. دغو ولسوالیو ته یوازې یوه مستقیمه لار د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ ورغلې ده. د چترال، کونړ او نورستان قومي مشرانو ترمنځ هوکړه په 5 مادو کې شوې. دایمي اوربند د ستونزو پر مهال د جرګې مشرانو ته مراجعه، خپلو مینو ته د بې ځایه شوو خلکو راستنېدل، دغه راز د لارې پرانیستل او نه تاوتریخوالی د دغې هوکړې مهم ټکي دي. د جرګې ګډونوال وایي چې پریکړه لیک دواړو خواوو پاکستان او طالبانو ته لیږلی دی، خو دغو دواړو لوریو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.